دوستانو ما مخکې تاسو ته یادونه وکړله چې له اسلام نه مخکې داسې عادتونه و چې انسانیت او بشریت له منځه تللی و چې بیا کله د اسلام د مبارک لمر راوختل او رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا سول نو بیرته انسانانو ته انسانیت ورزده کړل، بشر ته انسانیت ورزده کړل. د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا رڼا داسې رڼا نه وه لکه دا د لمر رڼا د ورځې. د نبی علیه الصلاة والسلام رڼا داسې رڼا وه چې موږ او تاسو ته ټولې دنیا ته انسانیت او بشریت ته یې شپه م رڼا کړله، ورځ یې م رڼا کړله، دنیا یې م رڼا کړله، آخرت یې م ورته رڼا کړل. د دنیا ژوند، د قبر ژوند، د آخرت ژوند ټول یې ورته رڼا کړل. رحمة للعالمین صلی الله علیه وعلى آله وسلم د عام الفیل په کال باندې پیدا سوی ده. کله چې د فیل واقعه منځته راغله 50 ورځې یا 55 ورځې وروسته نبی علیه الصلاة والسلام پیدا سوی ده. یوه مهمه خبره هغه ده، دا یاد وساتئ دوستانو، د نبی علیه الصلاة والسلام د پیدایش په ورځ کې اختلاف ده، لیکن نبی علیه السلام چې په کومه میاشت کې پیدا سوی په دې کې اختلاف نسته. هغې میاشتې ته کومه میاشت ویلی کېږي؟ ربیع الاول ورته وایي، ربیع الاول. په پښتو کې ورته غالبا لومړی خور ورته وایي. څه شی ورته وایي؟ لومړی خور ورته وایي. په بخښنې سره دا خبره دا د پښتو نوم مې په دې خاطر واخیستل چې د موږ اکثریت مسلمانان دغه د عربي نومونه یې نه دي زده. ربیع الاول، ربیع الثاني، داسې پسې زه د 12 میاشتو، نو هغوی دا حساب دا اوله خور ده، دا دومه خور ده، داسې حسابونه څه په دې پښتنو کې که تاسو خیال کړی وي قرسم سره بالکل. نبی علیه السلام په دې باندې اتفاق د سیرت د علماو چې د عام الفیل په کال پیدا سوی. عام الفیل کال له میلادي کال سره له کوم کال سره برابر ده؟ له 1501 سره. پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا خبره خو مزده کړله چې په عام الفیل کې پیدا سوی دی، د فیل په کال باندې پیدا سوی ده. که چا درته وویل چې د فیل کال کوم کال ده، نو تاسې به ورته ووایئ چې د فیل کال هغه کال ده چې ابراها له یمن نه د پیلانو لښکر را روان کړل د مکې د ړنګولو دپاره. نو په دغه خاطر باندې عام الفیل چې له میلادي کال سره چې اوس 2026 کال ده، د دې کال له 1501 کال سره برابر ده. پوه شو نسته؟ دومه اتفاقي خبره، نبی علیه الصلاة والسلام په ربیع الاول میاشت کې پیدا سوی ده. د ټولو علماو د تاریخ او د سیرت په کومه میاشت کې نبی علیه السلام پیدا سوی؟ ربیع الاول. او د مسلمانانو ته وایم دا 12 میاشتې نه دي چې په محرم شروع کیږي او په ذوالحجه باندې پای ته رسیږي. دا 12 میاشتې دا الله په هغه وخت کې دا 12 میاشتې پیدا کړي په کوم ورځ چې اسمانونه او ځمکې پیدا کړي دي. اکبر. قرآن کې الله جل وعلا وایي إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. 12 میاشتې الله جل وعلا په هغه وخت کې پیدا کړي. دا زده کړئ، دا د عربي تاریخ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند او د زندگی له هجرت نه راواخله بیا د ژوند او زندگی دا ټول په دې کې ده. دا میاشتې نومونه زده کړئ. تاسو ټول جروری او پروری دغه مخیر ټیټ زده کړئ، خو د اسلامي تاریخ نه خبره یاست. دومه خبره اتفاقی دا درته وسوه چې د ربیع الاول په میاشت کې نبی علیه السلام پیدا سوی. درایمه خبره چې اتفاقی خبر د نبی علیه السلام په کومه ورځ پیدا سوی ده؟ د دوشنبې په ورځ پیدا سوی ده. دوشنبه. د دوشنبه دا اتفاقی سوی درې خبرې. اوس د نبی علیه السلام پیدایش په کومه ورځ سوی؟ په دې کې اختلاف ده د علماو. څو خبرې اتفاقی سولې؟ کال، میاشت، ورځ، دا اتفاقی سولې. بالکل. اوس تاریخ کې اختلاف ده. بعضی علما وایي په 1 تاریخ، بعضی علما وایي په 9 تاریخ، بعضی علما وایي په 12 تاریخ، بعضی علما وایي چې په 19 تاریخ. خو دا ټول تاریخونه د ربیع الاول په میاشت کې دي. ما خو مخکې تاسو ته ویل چې د ربیع الاول میاشت اوس اتفاقي ده چې نبی علیه السلام په دې میاشت کې پیدا سوی. اختلاف په تاریخ کې ده. 9 12 ولسم. بعض علماء ولا نورم خودلی دي. تر ټولو معتبر قول کوم یو د نبی علیه السلام په 9 تاریخ باندې پیدا سوی ده.
په نهم تاریخ په موږ تاسو کې رواج څوم ده 12 ده دا 12 هم یو قول دا د علماو خو تر ټولو صحیح قول کوم یو ده په نهم تاریخ د ربيع الاول په میاس په دوشنبه د عام الفیل په کال باندې دغه عظیم المرصد رحمة للعالمین صلی الله علیه وعلى آله وسلم ده دنیا ته راختلی ده پیدا سوی الله اکبر اوس د نبی علیه السلام په پیدایش کې ولی اختلاف ده په دې باندې به نقطه سر مخلاص دي نقطې ته متوجي سي او قرسي مهرباني ګوري نبی علیه السلام چې پیدا سول اسلام مبارک دین نو اسلام نو د ابراهیم علیه السلام شریعت وو خو د خلقو په بدعات او خرافات باندې بدل کړي او په شرکیات باندې نو چا ویل سي دغه محمد په نامه معصوم به بیا د ټول دنیا د پاره اخیری نبی جوړیږي نو چا خو تاریخ نه ولیکل دی نبی علیه السلام بالکل قرسي دغه تاریخ بیا صحابه وو چې کله نبی علیه السلام مبعوث سو نو صحابه و پلټنی وکړي له مسیرانو نه هغه ورځ صحابه و بیا را پیدا کړله چې نبی علیه السلام او نبی علیه السلام خپل ورته وایي چې زه په ربیع الاول کې د عام الفیل په کال باندې چې تاریخي پښتنه وکړه د دوشنبې په ورځ نبی علیه السلام ورته وویل اما دا اختلاف چې ده نو په دغه خاطر پکې راغلی د په میاس کې اختلاف نشته د دوشنبې په ورځ کې اختلاف نشته په تاریخ کې اختلاف ده بعضو ویل دوشم بعضو ویل نهم تاریخ بعضو ویل 12 بعضو ویل 19 خو دا دوه پکې ډیر مشهور دي 12 او نهم او راجح قولم پکې امداد سي نبی علیه السلام په نهم تاریخ د ربيع الاول په میاس پیدا شوی اوس او د ربيع الاول په میاس او د نبی علیه الصلاة والسلام هغه د وفات په وخت کې به بیا درته راسي نبی علیه السلام د ربيع الاول په 12 تاریخ یقیني وفات شوی نه په وفات کې بیا اختلاف نشته رحلت سي کړی ده هغه 12 تاریخ ده صحیح ده په دې خو مو اوس ان شاء الله سر خلاص نبی علیه الصلاة والسلام په مکة المکرمه کې چې کله عبدالمطلب صاحب عبدالله ته نکاح وکړل او واده یې ورته وکړل عبدالله له امینی بیبي سره چې د وهب لور ده او وهب د بني زهره د قبیلې سردار ده او امینه بیبي په ټولو مکې مکرمې قریشو کې پاک دامنه و عفیفه و عزتمنه قدرمنه ښځه وه الله جل وعلا لعبد الله سيبنا دغه نطفه نقل کړله د امینی بیبي رحمت عبد الله خلاړل په مخکینی خبرونه کې تاسو ته یادونه سوي مدینه المنوره ته شام ته په تجارت په سفر لاړل نو د سله شام نه را واپس کېدل په مدینه المنوره کې وفات سول د خپل ماماګانو په ادیره کې د بنی نجار په ادیره کې التدفن سول یو قول دا د سي عبد الله صاحب نبی علیه السلام لیدلی ده دوه میاشتو سي عبد الله صاحب وفات شو بل قول دا د سي نبی علیه السلام نه د لیدلی او دا تر ټولو بهترین او صحیح قول د سي نبی علیه الصلاة والسلام چې پیدا کېدل یتیم پیدا سول څه شي پیدا سول یتیم پیدا سول نبی علیه الصلاة والسلام او تاسو تر شپږو کلونو پورې په تیر خبرونه کې پیژندلی یو چې څو کاله له حلیمې بیبي سره نبی علیه الصلاة والسلام ته اول شدې ثویبه چې د ابو لهب وینځه وه هغې شدې ورکړي دي حمزه رضی الله عنه ته هغې شدې ورکړي وي چې حمزه رضی الله عنه د نبی علیه السلام تر ده او رضاعي ورور د نبی علیه الصلاة والسلام عبدالله چې په مدینه المنوره کې وفات سول نو حلیمې بیبي شدی ورکولې تر 2 کلونو پورې نبی علیه الصلاة والسلام ته په تیر خبرونه کې ما تاسو ته ویل چې حلیمې بیبي څنګه نبی علیه الصلاة والسلام په مکة المکرمه کې راغلل او دا یې ورسره یوړل د شیدو ورکولو دپاره نبی علیه الصلاة والسلام ولې ښځو د شیدو دپاره نه خوښول ولې نه ورسره وړل هغه سبب یې چاته معلوم ده دا یتیم دی دا یتیم ده ځکه زنانه و به ماشومانو ته په دې خاطر شدي ورکولې دا یانې به ورته نیودلې چې هغوی اجره ترلاس کړي پیسې ترلاس کړي نو دوی دا فکر کول چې نبی علیه السلام یتیم د موږ ته به دغه مزدوري او اجره څوک راکوي نو په دې خاطر هیڅ چا هم زړه ورته ښه نه کړل اخر کې حلیمې بیبي ته چې کوم ماشوم ور پیدا نه سو نو بیا یې رسول الله صلی الله علیه وعلى آله وسلم ورسره یوړل حلیمې بیبي چې 2 کالو پورې شدې ورکړلې نو راغلل بیرته خپل مور بیبي ته را واپس کړل امینی بیبي ته هغه قصه خو به دوباره تکرار ته ضرورت نه وي د نبی علیه الصلاة والسلام په 3-4 کلونو کې د سینې چیرېوالی راغلی ده
چې نبی علیه الصلاة والسلام ته ملایکې راغللې او د ده سینه یې ورته چیرې کړه، د ده زړه یې ورته پرېمینځل د زمزم په اوبو باندې. خو کله وخت چې دا واقعه پیښه سوله، نبی علیه الصلاة والسلام حلیمې بیبي ورباندې وډارېدله، را یې وړل خپلې مور ته. له خپلې مور سره یو څه کاله تیر کړل، څه وخت یې تیر کړل، نو چې د 4 کلوسو نبی علیه الصلاة والسلام امینه بیبي لاړله د خپل خاوند زیارت ته مدینة المنورې ته. یوه میاشت هلته تېره کړه، عبدالمطلب صاحب ورسره ده. نو چې په لارې باندې راځي، د مکې مکرمې او د مدینة المنورې په منځ کې یوه منطقه ده، الابوا ورته وایي یا ابوا ورته وایي، ابوا، الابوا یا ابوا. په دغې منطقه کې دا ورمریزیږي د نبی علیه الصلاة والسلام مور بیبي، او نبی علیه الصلاة والسلام دلته تنها له مور نم پاتې کېږي او مور په حق باندې رسېږي. اوس په دغه وخت کې نبی علیه الصلاة والسلام خپل نیکه ته ورته پاتې کېږي، عبدالمطلب ته. چاته؟ عبدالمطلب ته. عبدالمطلب چې کله راځي د ده پالنه شروع کوي، دومره زیات ورباندې ګران ول په عبدالمطلب باندې رحمة للعالمین صلی الله علیه وعلى آله وسلم. یو خو رب العالمین جل وعلا بی انتها زیات حسن رسول الله ته ورکړی، چې هر چا به ورته وکتل مینه به ورباندې راتلله، محبت به ورباندې راتلل. او اوس زه قصې درته کوم خوندور شیان، خو اوس درته راځي چې د خپل پیغمبر علیه الصلاة والسلام حیثیت درته معلوم سي، او څوک چې د رسول الله امتیان یاست، واقعي امتیان یاست، هغه الحمدلله ولیکئ او درود پر رسول الله صلی الله علیه وعلى آله وسلم ووایست، او نورو مؤمنانو تی در سره ورسوي. عبدالمطلب صاحب راځي مکې مکرمې ته، هغه دردونه او تکلیفونه چې نبی علیه الصلاة والسلام تیرول په دې ماشوموالي کې، نو یو الله ته پته ده، الله جل وعلا د هیڅ ماشوم په ماشوموالي کې بې مور او بې پلاره نه کوي. عبدالمطلب صاحب راځي کور ته ورسره د نبی علیه الصلاة والسلام پالنه کوي. د عبدالمطلب صاحب خو لس زامن و، ما تاسو ته قصه کړې وه چې د نبی علیه السلام 9 کاکاګانو له خپل پلار سره 10، په دې کې بعضې ژوندي وو، لکه د ده پلار چې وفات شوی و، دا نور ژوندي وو. نو د عبدالمطلب په مکه کې دومره احترام خلقو کول، دا مکه معظمه نه ده، د دې په خوا کې به یو خاص فرش اوارول چې عبدالمطلب به راتلل، په دې فرش باندې به کېنستل او خلقو به د ده زیارت کول، یا به یې د خپلې ستونزې او مشکلات درته راوړل، ځکه دی د مکې د ټولو مصر و سردار و عبدالمطلب. نبی علیه السلام دومره ورباندې ګران، زه یوه وړوکې واقعه درته بیان کړم. کله چې به عبدالمطلب له کوره راوتل، د مکې مکرمې خوا کې به کېنستل، دا دیوال ته به یې داسې ډډه وهله، نو دوی ته به ځان ته فرش اوارېدل، نو بیا به د فرش ته هیڅوک نه سوای ورتللی، نه به ور پرېښودل. بل وخت کې چې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم هم له کوره راوځي، ماشوم ده، نو د 7 کلو کم و زیات عمر یې ده، نو چې راغلل د فرش ته ورځي چې اوس هلته ورسره کیني له عبدالمطلب سره، نو د نبي علیه السلام کاکاګانو را واپس کړل چې هلته ته مه کینه، هغه د موږ د پلار ځای ده. نو عبدالمطلب ورباندې فکر سو، هغه منع کړل چې نه 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 نه، یا الله په ذات مې دی قسم مې، دا به د نړۍ سردار جوړیږي، انسانانو سردار به جوړیږي، پرېږدي چې دلته په دې فرش له ما سره کیني. دومره زیات ورباندې ګران ول، دومره زیات رحمة للعالمین صلی الله علیه وعلى آله وسلم ورباندې ګران ول. نبی علیه السلام به ورسره کېنستل، پالنه یې کوله. عبدالمطلب یو خو په ده باندې ډېر زیات ګران و، او بل په عبدالمطلب باندې چې ډېر په زمنو کې ګران و، هغه عبدالله و، او دی د دې ګران زوی بچی و، محمد رسول الله صلی الله علیه وعلى آله وسلم. بیا دی له پلار هم یتیم سو، له مور هم یتیم سو. نو دغه نیکه به یې ښه پالنه کوله. نیکه یې 2 کاله ژوند نورو سره وکړل، نیکه یې وفات سول عبدالمطلب. کله چې دا نیکه وفات کېدل، نو خبره یې راوړله چاته؟ ابو طالب ته. ابو طالب یې راوغوښتل، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د حفاظت او د ساتنې وصیت یې ورته وکړل. په دې ځای کې بیا کله وخت کې کله پوښتنه چا درنه کوله چې ولې د نبي علیه الصلاة والسلام په ټولو ترونو کې ابو طالب یې راوغوښتل عبدالمطلب، او وصیت یې د دې د خدمتو د پالنې ورته وکړل. جواب به مو څه شی وي؟ دی د نبی علیه الصلاة والسلام سکتر ده،
ابو طالب دا د نبی علیه السلام سکتر ده، او حمزه رضی الله عنه، عباس رضی الله عنه دا د نبی علیه السلام په سکترونو کې نه راځي. له پلاره خو سکه دي ټول، خو له موره ناسکه دي. خبره پوهیږي؟ نو عبدالمطلب سي د نبی علیه الصلاة والسلام د حفاظت او د ساتنې سفارش دغه ته ورکړل، ابو طالب ته ورکړل او وصیت ورته وکړل. په همدغه خاطر یو خو یې سکتر ده او بل به مهرباني او شفقت به د باندې زیات کوي. او لدينا دا مؤمنان و مسلمانان و تم وایم دا سکه نسیموي کاکاګان د دې زیات احترام کوي، او د سکه کاکاګان و توایم و د وريرونو باندې ډیر زیات شفقت او احسان کوي. صحیح ده؟ د دې په سترګه ورته مه ګورئ چې دا تربور د پلانۍ د پلانۍ د. په اسلام کې دا د تربور نوم نسته. تربور نه دا په اسلام کې نسته. د کاکا چې کوم شان راغلی په اسلام کې لکه د پلار داسې حیثیت لري کاکا. ګورئ مسلمانانو خپلو بچو ته د کاکا د ورور په باره کې بچو اولادو ته دا تعلیم مه ورکوئ چې دا د تربور ده، دا د څه شی ده، دا د څه شی ده. خبره پوهیږي که نه پوهیږي؟ مهرباني. بیا د مونږ خلقو خو متلم جوړ کړی ده، وایي الله دې بچی د دې دپاره موږ ته راکړي چې د تربرونو په مقابل کې قوت پیدا کړم. الله اکبر، الله اکبر. دا د اسلام عمل نه ده، نه د اسلام عادت ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د ابو طالب لمرګ، د عبدالمطلب لمرګ نه وروسته ترته په خدمت او حفاظت کې پاتې شول. 40 کلونو نه زیات خدمت ابو طالب دی رسول الله صلی الله علیه وسلم وکړل. الله اکبر. یعنی په دې وخت کې د 8 کلو ده نبی علیه الصلاة والسلام په 40 کلنۍ کې مبعوث کیږي امت ته. له هغه نه ورستم عبدالمطلب څو کاله ژوندی د چې په هغه وخت کې به بیا درته راسي. نو د نبی علیه السلام څو کاله خدمت وکړل؟ 40 کلونو نه زیات خدمت. چای وکړل؟ د ترې وکړل. یعنی د نبی علیه السلام اول پالنه چا وکړله؟ مور بیبي. دومه پالنه یې چا وکړله؟ عبدالمطلب. درایمه پالنه یې چا وکړله؟ دغه کاکا. بشک. او سبحان الله، ما تاسو ته د دې کاکاګانو په اړه په تیرو خپرونو کې ویلي وو. د نبی علیه الصلاة والسلام اکثریت کورنۍ په شرک باندې وه. یوازې رحمت للعالمین صلی الله علیه وعلى آله وسلم چې په دې ترونو کې چې ډیر خدمت او پالنه کړې ده هغه عبدالمطلب کړې ده. ابو لهب په وخت کې به بیا درته راسي چې د نبی علیه السلام چې ډیرې وځورول. دغه ابو طالب نه ده. دا که تاسو خیال کړئ په دنیا کې به یو انسان راونه ښیاست چې په ابو طالب پسې د یوه سپکه خبره وکړي. لیدلی مو دي؟ ولې نه کوي؟ حکمت یې درته معلوم ده؟ کچ د رسول الله صلی الله علیه وسلم پالنه کړې، د نبی علیه الصلاة والسلام خدمت یې کړی ده. الله جل وعلا د ده نه د خلقو د مسلمانانو خولې را منع کړلې چې خبرې به پکې نه کوي، ځکه د رحمت للعالمین خدمت یې کړی ده. او ابو لهب چې رسول الله ته تکلیف رسولی د نبی علیه السلام بل تر ده تر قیامته پورې به خلق لعنت ور باندې وایي. ولې؟ ځکه رسول الله ته تکلیف رسولی. په هغه ځای کې به انشاءالله بیا درته راسي. نبی علیه الصلاة والسلام د ابو طالب په کفالت کې راغلل. ابو طالب په پوره معنا باندې خدمت کول. خو ابو طالب داسې نه و لکه عبدالمطلب. عبدالمطلب چې و د قوم سردارو، د خلقو مسیرو، یعنی په وس کې م خو، په طاقت کې م خو. نو نبی علیه الصلاة والسلام یې کار ته نسوی ورکولی. ابو طالب چې و د دې د اقتصادي دغې حالت دومره نه و لکه د عبدالمطلب. یو څو خبرې داسې دي چې ګورئ زه دا سیرت داسې نه درته بیانوم لکه د نورو علماو، هغه نقطه نقطه درته واضحه کوم چې په ذهن کې مو پاته سي. خو لږ راته متوجه سي. ابو طالب اقتصادي حالات داسې نو برابر لکه څنګه چې د عبدالمطلب برابر و. نو دی په دغه خپل اقتصادي حالت کې څه کمزوری و، تکلیف یې درلودل. یعنی داسې نو لکه یعنی ډیر مالی نه درلودل. نبی علیه الصلاة والسلام چې د 8 کلونو د 9 کلونو شاوخوا کې و دا حالت چې وکتل. نو نبی علیه الصلاة والسلام په خپل مزدوري پسې سول او مزدوري یې شروع کړله.
تر څو خپل ترم له تکلیف نه خلاص کی او دی خپل ځان هم ورباندې بوج نه کړي. الله خپل ځان هم ورباندې بوج نه کړي او ترم د تکلیف نه وباسي. نو محمد رسول الله صلی الله علیه وعلى آله وسلم چې کله د ترک حالات ورته وکتل نو په خپل کار باندې شروع وکړله او رسول الله صلی الله علیه وعلى آله وسلم د نبی علیه الصلاة والسلام اولنۍ مزدوري چې د میږو مزدوري کړې ده دا به په ډېرو کمو شیانو باندې به د مکې مکرمې میږې د خلقو ورته پوللې اولې په دې کار باندې شروع وکړه. په څه شي باندې؟ په میږو پوللو باندې شروع وکړل رحمة للعالمین صلی الله علیه وعلى آله وسلم. او دا روایت په ډیرو کتابونو کې راغلی د پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي چې هر نبی د الله په انبیاو کې داسې نه ده راغلی چې میږي نه وي پوللي. میږي پیژنئ؟ ګډان، رامه په دې کې به اوس په حکمت نه پوهیږي چې نبی علیه الصلاة والسلام رسول الله صلی الله علیه وعلى آله وسلم ولې د میږو رمه په ولید. په دې کې ډېر عظیم حکمتونه علما وښودلي دي، ډېر عظیم حکمتونه رب العالمین جل وعلا د دې انبیاو په دې مال پولنه کې او په رمو پیایلو کې موږ تاسو ته ښودلي دي. که تاسو خیال کړی هر شپون چې په هر ځای کې تاسو وګورئ دی به ډېر صبر لري. دا داسې که نه ده؟ بالکل. هر شپون چې تاسو وګورئ د رمې والا هغه به حوصله لري او هر شپون د رمې والا که دا رمه یو ځای بل ځای ځینې لاړ شي بیا په دې پسې راګرځي تر څو دی دا د رمو پولل دا د دوی را یو ځای کېدل او حوصله او صبر په ځان کې پیدا کول دا د هغه انسان چې هغه پسونه لري، رمه لري او دغه د حیواناتو تربیت یې کړی وي دا تر هغه ډاکټر، پروفیسر، تر ملا، تر عالم، تر انجینر ډېره حوصله لري کوم چا چې رمې پولې وي. تاسو فکر پسې وکړئ. بشک د انجینر او د ډاکټر صبر زیات وي که د شپانه صبر ورباندې زیات وي. هغه عالم او هغه شیخ الحدیث او هغه قاری او هغه انجینر صاحب، معلم صاحب، پروفیسر صاحب د هغه حوصله او صبر ډیر وي او که د هغه شپانه صبر او حوصله ډیر وي هغه رمې پیایلې وي نه شپانه. بل په دې رمو پیایلو کې په د مړیي مال کې په ګډانو په سونو کې د دې په پوللو کې او د دې په تربیت کې په انسان کې عاجزي پیدا کیږي. څه شی پیدا کیږي؟ عاجزي پیدا کیږي، خاکساری پکې پیدا کیږي. او د دې ترڅنګ نبی علیه الصلاة والسلام چې دغه مالونه وپولل الله دا هر څه په رسول الله کې پیدا کړل، صبر، حوصله، استقامت، عاجزي وغیره وغیره. او بلې دام پسې ورته الله تعلیم ورکړل چې ګوره ته به رحمت للعالمین جوړېږي، دغه پسونه چې ته را یو ځای کوې د دې خلقو یو ځای تې راولې دا امت بم همداسې یو ځای ته راولې او همغسې جوړ هم کړل او همغسې تربیت هم الله رب العالمین ورکړل چې دا انسانان یې همدغسې په یو قرآن په یو دین سره را یو ځای کړل. دا عرب ټول عرب قبایل پوه شولاست په دې خبره که نه؟ الله جل وعلا دې وکړي چې په دې باندې پوهه سوي یاست. عبدالمطلب صاحب د نبی علیه الصلاة والسلام د 8 کلونو په عمر کې ترېنه لاړل. ابو طالب صاحب ته ورپاته شول. ابو طالب صاحب په عمر کې هغه یې پالنه هم کوله او نبی علیه الصلاة والسلام د خپل ځان پالنه هم شروع کړل. ذکر رسول الله صلی الله علیه وعلى آله وسلم خدمت به ډیر په قدردانی باندې کول. یو عجیبه واقعه به بل درته بیان کړم. یو عجیبه واقعه د نبی علیه الصلاة والسلام ماشومتوب ده. په دې وخت کې ماشومتوب ده 9 کاله لسو کلو عمر ده د رحمت للعالمین صلی الله علیه وعلى آله وسلم. ابن عساکر یو عجیبه روایت راوړی ده. رسول الله صلی الله علیه وعلى آله وسلم په ماشوموالي کې د ابو طالب سره بدی وو او هغه به یې پالنه او خدمت کول. یو وخت کې قحطي راغله،
بارانونه نه کېدل، وچکالي سوله، بیخي عرب له ډېرو تکلیفونو سره مخ شول. د مکې مکرمې خلق ډېر له تکلیفونو له پریشانیو سره مخ شول. په دغه وخت کې ابو طالب پیغمبر علیه الصلاة والسلام راوستل له نورو ماشومانو سره او د مکې مکرمې په خوا کې یې ودرول. نبی علیه الصلاة والسلام ته ډېر عجیب حسن الله په ماشومانو کې ورکړی و، ډېر عجیب ښایست الله په ماشومانو کې ورکړی و. زه د بحیرا یوه واقعه اوس درته بیانوم، تر هغه ځایه پورې 15 کلونو پورې سره راورسېږو چې دا بعضې واقعات مو په ذهن کې پاتې سي. ابو طالب چې نبی علیه الصلاة والسلام ته راوستل نو سوال یې وکړل الله جل وعلا نه، یعنی توسل په نبی علیه الصلاة والسلام باندې وکړل، واسطه یې کړل نبی علیه الصلاة والسلام. نبی علیه الصلاة والسلام چې له ابو طالب صاحب سره راغلل د مکې مکرمې خواته، لکه لمر داسې ځلېدل. د مکې مکرمې دیوال ته یې ودرول، مکې معظمې دیوال ته یې داسې ودرول. د نبی علیه الصلاة والسلام شا او د مکې مکرمې دیوال وای داسې سره ونښتل. او کله چې دعا شروع کړه، په دې دعا کې ګوته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته داسې ونیوله. سبحان الله، په دې روایت کې راځي وای په اسمان کې 1000 ورېځ هم نه وه، 1000 ورېځ نه وه. خو کله وخت کې چې له الله جل وعلا نه یې د رحمت دعا وغوښتله او رسول الله صلی الله علیه وسلم مخې ته ولاړ ول، ګوته یې ورته نیولې وه، له هر طرف نه ورېځې راغللې، له هر طرف نه ورېځې راغللې او داسې باران شروع سول، داسې باران چې د دې انسانانو څه شي ته ضرورت ول، الله جل وعلا یې هغه ټول ضرورتونه ورپوره کړل. نعره تکبیر، الله اکبر. او بیا یو ډېر عجیبه شعر هم ویلی ده ابو طالب، یو عجیبه شعر هم بیا په دې ځای کې ویلی ده چې کله باران وورېدل. د نبی علیه الصلاة والسلام همدغه ارهاصات، همدغه کرامتونه ډېر دي چې الله جل وعلا د انسانانو ته په ماشوموالي کې د نبی علیه السلام ورته ښودلي وو. ارهاصات و کرامتونه دا ډېر دي. یو بل د نمونې په شکل زه درته وایم، پیغمبر علیه الصلاة والسلام خپل کارم کول، تر 21 کلنې پورې نبی علیه السلام میږي پوللې، تر څو؟ تر 21 کلنې پورې. او د دې یعنی کله کله به نور کارونه هم ورسره کول، یعنی بعضې سفرونو دغه ته به هم تلل، تجارتي سفرونو ته به هم تلل. د نبی علیه الصلاة والسلام اول سفر د 12 کلو عمر د نبی علیه الصلاة والسلام اوسېده، له خپل تره ابو طالب سره شام ته سفر وکړل. چیرته؟ شام ته یې سفر وکړل. پیغمبر علیه الصلاة والسلام کاکا ته وویل چې ما د سره ملګری که غور ته ویل چې ما زه سره، خو ورسره ملګری یې کړل. نبی علیه الصلاة والسلام لاړل ورسره بصرې ته لاړل. دا د شام یوه منطقه وه، د شام دا اوسنی شام سوریه دا خو اوس وړوکې ده، په هغه وخت کې دغه بصره و شاوخوا منطقې چې دي لبنان و فلسطین دا ټول په شام کې یادېدل. نبی علیه الصلاة والسلام لا هغه د یهودو مرکز ته نو د ابو طالب او نبی علیه السلام هغه د یهودو مرکز ته لا نو رسېدلی، کوم چې د شام په شاوخوا کې و، لیکن بصرې ته ورسېدل. په دې بصره کې د یو راهب و، د چا؟ یو راهب و. راهب د نبی علیه الصلاة والسلام نه مخکې چې شریعتونه و د یهودو د نصاراو، نو د هغوی هغه عبادت ګزارو خلقو ته به یا قصیص یا رهبانیین او یا به راهبان ویلی کېدل. خبره پوهیږي؟ د دې نوم، د دغه راهب نوم دا مشهور په بحیرا سره و. بحیرا دغه راهبان دوی به عبادت ته ځان وقف کړي ول، بس فقط عبادت به یې کول، نور کارونه به یې نه کول، له تجارت او له بل څه ځان فارغه کړي.
نو کله چې د نبی علیه الصلاة والسلام قافله د ابو طالب د تجارت چې شام ته روانه ده په دې لار ور برابره ده دغه راهب چې بحیرا ده دا به وایي بیخي له د خپل عبادت له ځای نه راوتل خو په دې ورځ باندې وایي راوتلی و او د نبي علیه السلام د قافلې په طرف باندې ورکتل اکبر کله چې په دې په طرف باندې ورکتل ابو طالب راورسېد دغه راهب خواته چې راورسېدل رامیلمانه یې کړل وایي ځي به نه له ما سره به پاتې کېږي خو په نبی علیه الصلاة والسلام کې د دې راهب سترګې دي د دې راهب څه شي سترګې دي لمر ده حسن الله نو رحمة للعالمین ده صلی الله علیه وعلى آله وسلم نو کله چې دعوت ورته وکړل چې له ما سره به پاتې کېږي او ډوډۍ به را سره خوري نو په دغه وخت کې دوی ټول لاړل ابو طالب نبی علیه الصلاة والسلام له قافلې له ځناورو سره پرېښودل دوی ټول ورغلل راهب ته ورغلل بحیرا ته ورغلل چیرته ورغلل بحیرا ته ورغلل دا واقعه په ذهن کې وساتئ بحیرا ته چې ورغلل نو هغه چې دی خو وکتل چې هغه نوراني ماشوم پکې نه ښکاره کېږي ټولو خلقو ته ګوري وایي هغه ماشوم مو څه کړل وایي هغه هلته دا وایي زرې راولي کله چې نبی علیه الصلاة والسلام یې راوستل د دې بحیرا په څنګ کې وایي کېنول ورسره دا پوهه و په خپل شریعت په آسماني کتابونو په هغه وخت کې چې کوم شریعت ول د عیسی علیه السلام نو په دې باندې پوهه ول ښه معلومات ورته سوي و چې د اخري نبي صفات به څه شی وي دا ټول ورته معلوم نو له نبی علیه الصلاة والسلام ته قسم ورکړل وایي د تا دي پلات او منات پلات او عزات په دې بوتانو چې په مکه کې د کفارو لولو بوتانو د مشرکینو په دې قسم ورکړل علما وایي ولې قسم ورکړل وایي بحیرات خو معلوم و چې دا قسم ورکول خو په کار نه دي خو چونکې د مکې د خلقو عادت امدا و نبی علیه السلام ته ځکه په دې بوتانو قسم ورکړل نبی علیه السلام وایي ډایرکټ ورته وایي په دې بوتانو ماته قسم مه راکوه نو وای ماته په الله قسم راکړه نبی علیه الصلاة والسلام ګوري د ریمو ډیر مسلمانان به په دې نه پوهیږي نبی علیه الصلاة والسلام لمور نسی پیدا سوی ده لمور نه د ګناه په طرف باندې رب العالمین جل وعلا له هغې ورځې نه د حفاظت کړی تر مرګ تر وخته پورې الله د حفاظت کول الله د ساتنه کول الله جل وعلا بعضی واقعات راځي د نبی علیه السلام بیا زه درته په ګوته کړم نبی علیه السلام یو وخت کې 2 ودونو ته تللی ده هغو ودونو کې به سندرې او موسیقیانې وي بیا نبی الله جل وعلا څه ورسره وکړل دا به بیا انشاءالله په راتلونکي خپرونو کې راځي درته کله چې د الله په ذات قسم ورکړل نو نبی علیه الصلاة والسلام له دې بحیرا سره خبرې کوي دا بحیرا چې کومې پوښتنې ځینې کوي نبی علیه السلام جواب ورکوي او د بحیرا زړه ته لویږي چې یا الله په ذات قسم ته د آخري زمانې پیغمبر او رسول یې دا پوښتنې کوي ځینې پوښتنې چې ټولې پوښتنې زړه مطمئن سول هغه په خپل کتاب کې په خپل شریعت کې چې کومې خبرې کوي هغه په نبي علیه السلام کې شته اخیر کې یوه خبره وه چې د نبي علیه السلام د 2 وږو په منځ کې مهر ده مهر ختم نبوت خو د عقیده خو به پیژنې ښه او کرکټ والا و د ټیک ټاک فالورزو پسې ګرځېدونکو شټارانو د کلیسا د مزدورانو ملګرو تاسو خو ټول عمر په دې رضالت او خباثت کې تیر کړل خپل پیغمبر پیژندلو کې کله الله تاسو خو یو ډم یو رمباړیز او منافق او د کلیسا مزدور مو خو ویښ کېنوي رسول الله صلی الله علیه وسلم پیژندل کله د مخلق ویښ کېنوي رسول الله صلی الله علیه وسلم په شا کې د ختم نبوت مهرو څنګه مهرو د نبی علیه الصلاة والسلام په شا کې یو داسې تور داغ و توره ټاپه تور خال نه وي تور خال دا غټ و داسې د ولو په منځ کې په دې باندې داسې ویښتان ولاړ ول لکه هغه د چرګې کاکل نه وي په داسې شکل باندې ویښتان د نبی علیه الصلاة والسلام په دې تور خال باندې ولاړ او شاوخوا نور واړه خالونه مو د نبی علیه الصلاة والسلام په دغه ختم نبوت شاوخوا داسې ولیدل نو بحیرا سل په سل کې یقیني سول چې دا امغه د آخري زمانې نبی او رسول ده یوه پوښتنه په دې وخت کې له ابو طالب نه وکړه چې دا د تا څه شی ده ابو طالب ورته ویل وایي دا د ما بچی ده
بحیرا ورته وویل، دغه راهب ورته وویل چې دا امکان نه لري چې د ده په جسم او په شکل کې د ټولې علامې دي نبیوالې موجود وي، لیکن د موږ په کتاب کې راغلی دی چې دی به یتیم وي. نو ته څنګه وایې چې دا د ما بچی ده؟ پوهېږي په خبره که نه پوهېږي؟ او کارثه. له دې نه وروسته ابو طالب ورته وویل چې د ما بچی خو نه ده، د ما وراره ده، د ده بچی وفات شوی ده، دی لا پیدا نه و. هغه ورته ویل چې د مو په کتابونو کې راغلی دي چې آخري نبي به څوک وي؟ آخري نبي به یتیم پیدا کیږي. الله اکبر. د نبی علیه الصلاة والسلام پلار به وفات کیږي، د ده په ژوند به دی پلار نه ویني. نو له هغه بعد یې ورته وویل چې ای ابو طالبه، دا وراره چې دی دا ماشوم چې دی دا مکې ته واپس کړه. دا که ته مخکې د شام په طرف پسې لاړلې نو یهودیان دا ماشوم دروزني، ځکه د ده له شکل او له علامو له نښو معلومیږي چې دا د آخري زمانې نبي او رسول ده. دا د آخري زمانې څوک ده؟ نبي او رسول صلی الله علیه وعلى آله وسلم. ابو طالب هم ورباندې وبېرېدل. ابو طالب ته خو له مخکې معلوم ولو چې د ما دا وراره چې ده، دا ماشوم چې ده دا بیڅ نه ده. خو کله چې دغه راهب بحیرا ده ته دا ټول معلومات ورکړل نو هغه ورباندې وبېرېدل. یو قول دا ده چې ده خپله ورسره راواپس ول راغلل مکې ته، بل قول دا ده چې نه، بعضې کسان یې ورسره راملګري کړل او رسول الله صلی الله علیه وسلم یې مکې مکرمې ته راوستل. نبی علیه الصلاة والسلام په مکه مکرمه کې اوسېدل او ابو طالب یې پالنه کوله. خلقو ډېر د عزت د قدر په سترګه ورته کتل. نبی علیه الصلاة والسلام له هر څه نه الله محفوظ ساتلی و. پیغمبر علیه الصلاة والسلام به خپله د مکې مکرمې د خلقو میږي او رمه به یې پولله او د ځان ګزاره به یې ورباندې کوله او د کاکا تر څنګ باندې ولاړ ول او د خپل کاکا مرسته او کومک یې کول. نبی علیه الصلاة والسلام کله وخت کې د میږو پوللو ته تللی و نو له یو ځای نه خبر ورته راغلی و چې دې ځای کې واده ده. نو په هغه ځای کې به سندرې وي، د هغه وخت هغه سندرې او موسیقي وغیره شیان سیبول. نو نبی علیه السلام دا وادونه نه ولیدلي او نه خوند ورکول. خو د ده عمر کم ده، په کم عمري کې ماشوموالي په عمر کې دا ملګري ته ویلي و چې د ما د رمې ته در سره ګرځه به یې لاړ سم دا به وګورم. نو چې ورغلل نبی علیه الصلاة والسلام چې هلته تللی و نو په هغه ځای کې الله په ده باندې خوب راوستلی و چې کله سهار سوی و هیڅوک نو د لمر دغه ګرموالی دی راویښ کړی و نبی علیه الصلاة والسلام او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې راویښ سو چې دا څه قصه ده؟ الله جل وعلا له دې ټولو شیانو نه د حفاظت او ساتنه وکړه. په 2 شپه بیا نبی علیه الصلاة والسلام لاړل چې زه بیا به لاړ سم چې پرون خو ماته خوب راغلی، دا څنګه قصه وه؟ پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې په 2 شپه باندې لاړلم همدغسې خوب الله ورباندې راوستل، الله جنې وساتل، له دې فاسق مجلسه له بد مجلسه الله وساتل. په سهار کې بیا لمر راویښ کړل، داسې ویده سوی و. بیا نبی علیه السلام ویل چې دا مجلسونه له ما سره نه لګېږي، دا مجلسونه د ما ځای نه ده. نبی علیه الصلاة والسلام به خپل ژوند او زندگی کوله حتی یو وخت کې محمد رسول الله صلی الله علیه وعلى آله وسلم په مکة المکرمه کې د مکة المکرمه چې به جوړېدل یا به کوم خدمت کېدل یا به یو څه بل څه به کېدل، نو که تاسو خیال کړئ بیا به د مکې طواف هم په دې وخت کې خلقو به لوڅ کول، یعنی دا څادر بینو یا به لوڅ لغړ به دا طوافونه کېدل د اسلام نه مخکې. نو یو وخت کې د څه ډبرو د مکې مکرمې د جوړېدلو ضرورت و د ترمیم، نو خلقو به ډبرې راوړلې، نو بیا به خلقو دا ډبرې را اخیستلې، دغه څادر به یې راواخیستل، ځکه په هغه وخت کې قمیص به څادر و او لنګ به و، دا به یې راواخیستل، په اوږه به یې کېښودل، بیا به یې ډبره ورباندې کېښودل، راوړلی به یې مکة المکرمې ته له غرونو له یو ځای له بل ځای نه. نو په دغه وخت کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته یو چا دا وویل، په بعضې روایاتو کې راځي چې تره له ده نه دغه واخیستل، دغه څادر و لنګ یې جنې کش کړل، تر څو ده ته ووایي چې په دې اوږه باندې دې دا درته ږده و ډبره راوړه. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې کله د ده څادر دا لنګ ته وایي د تره یې لاس وروړل،
نو په ده باندې بېهوشي راغلله، هغه کار هم ځینې پاته سو او هغه بدن لوڅېدل الله پاک دی وساتل، دا ټول کار ځینې پاته سول، وروسته چې په وخت کې راغلل هغه کارونه سوي ول. یعنی الله جل وعلا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا جسم چاته نه د لوڅ کړی. دومره عظیم پیغمبر یو ځلې خو دغه مؤمنان دغه په زړه کې چې د رسول الله صادق امتیان دي دا د الحمدلله وایي چې ای ربه داسې پیغمبر امتیان دې جوړ کړي یو الحمدلله. او د کلیسا مزدورانو د کلیسا جاسوسانو د سکاټ میلر زمن ورته وایمه اله العالمین مو په خولو کې د سرطان دانې پیدا کړي، نه د پیغمبر د سیرت خپرونه پیژنئ، نه عزت لري، نه ابرو لري. اله العالمین مو د رسول الله له امتیت نه محروم کړه په دنیا او په آخرت کې. دې پیغمبر د سیرت د خپرونو په برکت یا رب العالمین یا ذل جلال والاکرام. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هم دغسې ژوند کول، زندگی کول، د ده عمر تر 1500 کلونو پورې را رسیږي. تر 1500 کلونو پورې را رسیږي. په دې وخت کې په 15 کلنۍ کې د نبی علیه الصلاة وسلام په ژوند کې یو جنگ راځي د مکې د قریشو او د نورو قبایلو ترمنځ جنگ راځي، چې دې جنگ ته د فجار جنگ ویلی کیږي. د څه شي؟ د فجار. دا فجار جنگ ولې ورته وایي؟ ځکه چې دا د محرم په میاشتو کې، د څه شي په میاشتو کې؟ د محرم په میاشتو کې دا جنگ سوی ده. نو دا ناوړه کار، فجار ناوړه کار، بیهوده کار، په دغه خاطر دی جنگ ته ویلی سوی دي چې د محرم په میاشتو کې. ځکه که به نور هر څومره جنګونه وو، د مکې مشرکینو کفارو به په دې څلورو میاشتو کې قدر به کول، جنګونه به ودرول. لیکن دغه جنگ چې سوی ده دې ته فجار جنگ ویلی سوی ده، په همدغه خاطر چې د محرم په میاشتو کې سوی ده. په دغه وخت کې د نبي علیه الصلاة وسلام عمر څو کاله و؟ د رحمت للعالمین صلی الله علیه وعلى آله وسلم عمر 15 کاله و. قدرمندو دوستانو، زه خو یم تر دغه اندازې پورې به بس وي، بیا به د فجار د جنگ واقعه او بیا له دې نه وروسته د نبي علیه الصلاة وسلام نور ژوند و زندگی آن د خدیجې رضی الله عنها تر نکاح پورې او د نبي علیه الصلاة وسلام تر تجارت شروع کېدلو دپاره به بیا بله خپرونه ورته چمتو کړو. خوښه مو ده انشاءالله.